دا الله رسول فرمایي دا پرداسې د اوس باندې بیا د بیت ډېر معاب جنت چې دی هغه حرام دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر درو کسانو جنت حرام دی. پر درو کسانو جنت حرام دی. اولنۍ سړی د الله رسول فرمایي دائمي شرابي، هر وخت شراب بغیر د شراب گزاره نه، دائمي شرابي. یا خاص کر د جمعې په شپه، دا پښتانه نه دي، پښتانه دا نو ګرد جمعه شه سړی د جمعې په شپه داسې ډم جوړ سي، دی پام هاوس لري، چا ډوډۍ ورته کړې ده، بانډار یې جوړ کړی دی، بس دغه شپه دی ووایي بیا هلته مردار سي، بیا د ماپښین لمانځه بعد راپورته سي، د هلته 2 رکعته لمونځ وکړي. د جمعې په شپه به د دوی په سینماو کې نوي فلمان لګېږي او د جمعې په شپه به دا ښه صوفیجان، دا ښه بزرګ چې ګرد هفته یې ښه په بزرګي تېره کړې ده، هغه به تر سهاره ډمتوب چې دی هغه کوي، تر سهاره به ډمتوب کوي. نو بیا شراب ورسره رهي. بیا عجبه خبره دا ده، دی یاران سته، هغه وایي زه خپله شراب نه څښم، زما یو یار دی هغه اوس پاخته سوی دی، د هغه دپاره یې راوغواړي. څونه دلاوره دی. الله پاک د الله دشمني یې د یاد پر سر واخیستله، د الله دشمني. او دویم د مور پلار نافرمانه، مور پلار ځینې ناراضه دي، مور پلار ځینې خفه دي، مور پلار ځینې په ژړا دي، مور پلار په سرو سترګو دي ځینې. د الله رسول فرمایي پر داسې زوی جنت حرام دی، پر داسې لور جنت حرام دی. اوس دغه زوی که ملا دی، که تبلیغي دی، که حاجت دی، که حافظ دی، که قارئ دی، که مجاهد دی، که هر څوک چې د الله رسول فرمایي چې بابا او ادې له چا زهیر یې، پر هغه د جنت حرام دی، جنت حرام دی. او دریم سړی د الله رسول فرمایي دوس سړی، پر دوس باندې جنت حرام دی. صحابه پوښتنه وکړه ول یا رسول الله دا دوس څه معنا؟ دوس څه معنا؟ د الله رسول فرمایل هغه سړی دی چې په کور والا خوا نه بدی، هغه سړی دی چې په خور خوا نه بدی، هغه سړی دی چې په لور خوا نه بدی. دا د الله رسول فرمایي دا پر داسې دوس باندې بیا د بیت ډېر معاب جنت چې دی هغه حرام دی، جنت حرام دی. تاسو وګورئ عزیزانو، دا اوس جدیده زمانه سوه، نوې خبرې سولې. دا ټیک ټاکران راواخله، یو هلک دی بله بچی ده، د چا خور د چا لور به یې دا ودونه سره وکړي، ودونه سره وکړي. بیا په بازارو په پارکو کې داسې ویډیوې جوړوي لکه په خپله کمره کې چې د ده د دپاره جایزه وای. پوښتنه وکړې ولې؟ وایي زما کور والا ده. ښه چې ستا کور والا ده نو معنا دغه ده، دا لکه یو سړی چې په بازار کې ګرځي بې لباسه بې کپړو، څوک پوښتنه چې وکړي ولې؟ هغه وایي زما خپله شرمګاه ده، زما بدن دی، زه پوهېږم، کار مې پوهېږي. دلته دا سړی څومره بې غیرته دی، د الله رسول دې ته د اوس ویلی دی، پر دې باندې جنت حرام کړی دی، جنت پر حرام دی. د 2 روپۍ دپاره، د 2 پالورانو د زیاتوب دپاره بیا دی څه چم کوي، بیا خپله کور والا نیلام کړي. 100 روپۍ په بټوه کې پټې کړي دي. دا ګړۍ چې د هغه هر ځای خیال ورباندې کوي، دا ګوند کې هر ځای خیال ورباندې کوي، پر موبایل هر ځای خیال کوي چې راسه ورک نه سي. او دومره بې وقوفه دی چې تر ملغلرې هم، تر سونې هم، تر یاقوت هم، تر زمرد هم دا کور والا ډېره محترمه ده، هغه یې ښکاره کړله، هغه یې لڅه کړله، او بیا څه کوي؟ وایي زما کور والا ده. ستا کور والا دې دپاره ده. یو ورځ حضرت عمر فاروق رضي الله تعالی یو سړی ولیدی چې ویلې دی، بیا د یو ښځې سره په بازار کې خبرې کولې، راویې غوښتې چې راویې غوښتې ورته ویلې خیر دی په بازار کې خبرې کوي د زنانې سره؟ هغه زما کور والا ده. ول نو ستا کور والا سره په کور کې ولې خبرې نه کوې؟ بیا یې دی هم او کور والا ته سزا ورکړه، څو دورې یې وویل. ولې؟ ول وجه دا ده ولې خلک بدګمانه کوي چې دا سړی د کومې ښځې سره خبرې کوي، او خپل ځان ولې بدنامه کوي، ولې متهم کوي، ولې خپل ځان بې عزته کوي؟ نو ستا کور والا ده، دا معنا ده. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا سړی وواهی. اوس وګورئ څومره بې غیرته پښتنې سته، څومره بې شرم بې حیا پښتانه ځوانان سته، کور والا یې نیلام کړې ده. لعنت 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 او پر تا دې توپ. کور والا دې دپاره ده؟ دا ستا عزت نه دی؟ دا ستا حیا نه ده؟ دا ستا احترام نه دی؟ او بیا ته څنګه داسې کوې؟ حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وایي تاسو شرم نه لرئ چې خپله کور والا بازار له راباسئ؟ تاسو غیرت نه لرئ؟ دوی دومره بې غیرت دی چې کور والا دې راوایسته د نارینهو مجلس لره، هغه ودک ته ګوري، دی هغه ته ګوري. تا شرم نه لرئ؟ تعلیم منم، تعلیم فرض دی، تعلیم ضروري دی، تعلیم لازمي دی،
تعلیم د ژوند حصہ ده خو پرده د رب حکم دی په پرده کې هر چاته د تعلیم اجازه شته هر چاته که نر دی که ښځه که لوی دی که کوچنی دی بالکل اجازه چې د هغه شته ها بیا پرده کې چې د هغه نشته نه زموږ د پښتنو په کلتور کې شته نه زموږ د پښتنو په مزاج کې شته نه زموږ د پښتنو په رواج کې شته نه د الله پاک په دین او په اسلام کې شته دا خبرې صحیح سلو یوه ورځ حضرت علي کرم الله وجهه او فاطمه رالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له چې رال پیغمبر علیه السلام ژړل پوښتنه یې وکړه یا رسول الله ولې ژاړې خیر خو به یې ول د معراج په شپه ما په جهنم کې څو زنانې ولیدې سخته په عذاب وې یوه زنانه مې ولیدله چې هغه د سر په ویښتانو د اور په اور کې راځړېدله بیا مې بله زنانه ولیدله چې هغه پر دا سینه باندې تړلې وه په اور کې راځړېدله بیا مې بله زنانه ولیده چې هغه لړمان هغه ماران پر راټول سوي وو دا یې خوړله او پر دې مطلب هغه زهر چې دی هغه یې ورباندې پاشل وی فاطمه پوښتنه جنې وکړه ول یا رسول الله دا ولې ویلې هغه اولنۍ زنانه چې په ویښتانو راځړېدله هغه وجه دا وه چې دې به خپل سر نه پټوي چې د باندې به راوتله دا دویمه چې کومه وه پر سینه راځړېدله د الله رسول ورته وایي فاطمې هغه زنانه وه چې خاوند به پر کور نه و پرېدی سړی به د خاوند بسترې لر راوستی پرېدی سړی ډېرې خبرې دي هغه کوم یې نه غیرتمند سته خورا خوا به دی ها مولوي صاحب هم ډېرې سختې خبرې کوي راسه د مولوي صاحب سره 5 منټه کښېنه پته به درته ولګېږي او دا بله زنانه چې دا کله دا لړمانو ماران پر راټولو هغه وجه دا وه چې کومه زنانه بغیر د غسله به ګرځېدله بغیر د غسله دا به ګرځې په بازارو په کور کې وایي ما ولیدله چې دې ښځې مارانو لړمانو باندې راټولو او دا ښځه چې د هغه یې چیچله او هغه یې خوړله